لاست ویډیو کې موږ دا دغه کړو چې دا ایوارډ چې کوم دی د دې موږ ډسپلی کړو. اوس په د ایوارډ ډیلیټینګ دا کوم دغه چې دی کوډ هغه کو د هغې دپاره به داسې کار وکړو چې دا ټول فایلز به مینیمایز کړو. سپورټس ایوارډس ته به راشو. د ډیلیشن دپاره چې کوم دی زموږ به صرف یو کار په کاریږي او هغه د موډال بټن او د موډال دا بټن دی له به مونږ کلاس 8 کو دې ته به ولیکو چې ډیلیټ ایوارډ. ټیک ده زموږ د ډیلیټ ایوارډ به په کاریږي او په ایسټس کې به مونږ راشو جاوا سکرپټ ته او مین ډاټ جی ایس د ایوارډ کم کوډ چې و ایوارډ والا ایوارډ مونږ په ایوارډ باندې ایډیټ د ایوارډ کوډ دا دی او دې ته مونږ لیکلی دی پلیر. ټیک شو نو ایډیټ ایوارډ موډل ایډیټ پلیر والا دا صحیح شو. نو اوس په دلته کې مونږ یو کار وکړو چې د پلیر د ان آی سی سره دا به مونږ ډوپلیکیټ کړو. ښه اوس په دې کې پلیر ان آی سی به نه ډوپلیکیټ کوو. اول به راشو ټیبل ته. ټیک شو او د دې دا ایوارډ ټیبل کم سټرکچر چې دی که د دې مونږ سټرکچر وګورو نو په دې کې کم پرایمري کی چې دی په گیم آی ډي او په ایوارډ نیم باندې لګېدلې ده. نو زمونږ چې کم دی دلته کې مونږ دا ولیکو چې ایوارډ نیم ډاټ ډیلیټ ډاټ ایچ ریف از ایکول ټو په دې کې به مونږ دې ته پاس کو انکلوډس کې ډیلیټ ایوارډ. ټیک شوه فلټر ډیټا آی ډي بس څه شي اوس آی ډي نه د دا چې دی جی آی ډي دا به د گیم آی ډي جی دا به داسې لرې کړم جی آی ډي از ایکول ټو فلټر ډیټا اینډ پلیر ان آی سی از ایکول ټو فلټر ډیټا 0. اوس پلیر ان آی سی په کوم زموږ نه پکار ایوارډ یو په 1 لوکیشن دی بل په 2 لوکیشن جی آی ډي په 1 لوکیشن دی. ټیک شوه د پلیر ان آی سی ته زموږ نه ده پکار ځکه چې دا از ا پرایمري کی نه ده اینډ پلیر ایوارډ از ایکول ټو دا. نو دې سره به هیڅ کار وشي چې دی به ډیلیټ پیج ته ځي او دته په ګیټ کې هغه ویلیو میلاویږي. دا فایل به موږ کلوز کړو او اوس په دې ایوارډز کار پیج کار نور نشته دا به لا کلوز کړو او په انکلوډس کې به راشو هینډلرز ته او دلته کې دا ډیلیټ گیم کم دغه چې یا د ډیلیټ پلیر د ډیلیټ آیټم دا به راواخلو دا به ډوپلیکیټ کو او دې له به نوم ورکو ډیلیټ ایوارډ. صحیح شو دې سره به ایوارډ ډیلیټ کیږي. نو آی ډي چې دا if is set $_g آی ډي چې دا هم سیټي. ټیک شو او د دې سره یو بل ویلیو هم سیټي اینډ مونږ په تیر دغه کې دا کړی چې دا دغه پکې نه دی راغستی is set $_get ایوارډ نیم دی که څه دی چې دا پیج ریفریش کو پته به یې ولګي. دا به زه نه کمنټ کړم دا لاین به کې هم زه کمنټ کړم او دا پیج به زه ریفریش کړم او ایډیټ به وهم او چې زه کله په ډیلیټ باندې کلیک کړم دلته کې یو ډیلیټ ایوارډ کې چې یو جی آی ډي راځي او یو راځي ایوارډ نیم. ټیک ده نو دا به زه واپس انکمنټ کړم دا به شي ایوارډ نیم. چې کله دا دواړه ویلیو سیټي د هغې نه پس به یم ډیلیټ فرام آیټم نه دا به شي ایوارډ ویر د ویر نه پس به زه ولیکم چې جی آی ډي is equal to GID and award name کې دا H دی دا کیپیټل دی که څه is equal to award name. ویډیو که به پریپیر شي او کویری چې ایگزیکیوټ کیږي نو دلته کې به دې ته زه ولیکم چې GID دا به د انډرسکور ګیټ GID برابري داسې دی. ټیک ده او
ایوارډ نیم چې دی هغه به د ګیټ کې د ایوارډ نیم برابري او چې کله دا سکسسفل شي نو ایډ ایوارډ سکسس کې به دا ایرر شي او چې کله دا ایډ ایوارډ ایرر کې به دلته به زه ولیکم چې ایوارډ دلته به هم زه ولیکم چې ایوارډ او دی به واپس راځي ایوارډز پیج ته ټیک ده نو سیم لاجیک دی نور پکې بدل څه نشته ټرای پې وکړو چې کار کوي که نه کوي ایوارډ ډیلیټډ سکسسفولي ایوارډ ډیلیټ شو چې دا زه ایډیټ کم او په ډیلیټ باندې کلیک کم بل ایوارډ هم ډیلیټ شو ایډ کم یو ایوارډ او ایډ مې کو ایوارډ ایډ شو سکسسفولي او که زه اوس یو کس ته ښه ټیک شو هغه خو مونږ کړی دی الریډي په نیکسټ ویډیو کې چې زه کله په ایډیټ ایوارډ کلیک کم نو دلته کې دا کم ډیټا چې ده دا به دلته کې راولو او ایوارډ چې دا به اپډیټ کړو